Inshallah, today I will expose you another peg legs in this video. افسوس په دې باندې راشي چې موږ تاسو ته جعلي پیران بې نقابه کو په سکرین یې درته راولو ټولې دنیا ته یې وښیو خو خاص کر زموږ پښتانه رونه نه دي پته نه لګي چې دا ولې نه پوهېږي هغوی د دې نه یو قسم له خوند یو قسم له مزه واخلي په ایماندارۍ دومره میسیجونه ما سره پراته دي پر یې پیج باندې که نه دومره میسیجونه چېرته ویلی نه شم د تیره ویډیو خبره ته کوم تیره پیره ما دا قرنګ په یو جعلي پیر پسې ویډیو جوړه کړله هغه هم دا قرنګ دا څنګه چې ته په دې سیټ کې دا ویډیو ښکاري چې جنۍ سره بدکاري کوي دا قرنګ هغه هم بدکاري کوله هغه تاسو ته ما بې نقابه کړو نو ما د هغې نه خلکو غلطه پیدا واخیستله ما ته اوس خلک میسیجونه کوي چې دا ویډیو موږ ته سینډ کا د دې مطلب صفا دی چې دا ویډیو موږ ته سینډ کا چې موږ باتروم ته لاړ شو نور تاسو ښه پوه وئ چې څه قصه به وي خدای ظالمانو خدای ظالمانو ته خو تاسو ته زه په سکرین راولم تاسو د دې خلاف جد و جهد وکئ دا کسان ونیسئ چې نیولی نه شئ دا ویډیو شیر کوي څومره چې ویډیو شیر کېږي دومره به ویډیو ډېرو خلکو ته رسي په دې کې به داسې خلک وي چې به روچت شي دا کسان به ارست کړي دا به د معاشرې نه ختم کړي دا بدکاریانې دا څومره مرداریانې چې دي دا به ټولې ختمې کړي صفا به شي دا معاشره خدای ظالمان تاسو د هغې نه خوندونه هلئ چې ما ته یې سینډ کا او ما ته یې سینډ کا شکر وباسئ چې دا ځایمه چې بل سړی وی کمیس پرتوک بې د نه ایستی وی زه صرف او صرف زما د ویډیو دا مطلب چې زه تاسو ته دا خلک ایکسپوز کم بې نقاب یې کم درته خدای ظالمانو نور اکشن خو پې تاسو هلئ تاسو دې په خپله خوندونه هلئ چې موږ ته یې سینډ کا خوندونه ترې ما هلئ دا ګن ختم کوي د معاشرې نه دا ګن مکمل ختم کوي دا ویډیوګانې شیر کوي دا وګوره اوس دې بل ناولي ته وګوره دا کومه ویډیو چېرته پر دې سیټ کې ښکاري استغفر الله توبه خدای توبه دا دې ښځې سره بدکاري هم کوي او د قرآن تلاوت هم کوي الریډي دې بار خلکو ته دا شو کوي چې زه لږ په دې ښځه باندې زه دم اچوم او نور پې دم نه اچوي تاسو یې په خپله نه چې په کومه طریقه باندې په ده باندې دم اچوي ویډیو اوږدو کېدو ته هېڅ ضرورت نشته د دې ویډیو مطلب دا دی چې دا سپی بې نقابه شي تاسو ته او الریډي دا تاسو ته ما په سکرین راوست تاسو به مهرباني دی چې دا شیر کوي چې دا قرنګ بې غیرته انسان په دې دنیا هېڅ حق نشته دی چې دا حکومت ونیسي او د ده ځای جیل دی چې جیل دی کې او یو ریکویسټ درته دا کوم مهرباني وکړئ ما ته میسیجونه مه کوئ چې دا ویډیو ما ته شیر کوم ما ته یې شیر کړه دا زه د خوندونو دپاره نه دغه کوم دا چې زه څنګه اپلوډ کړم ډایرکټ یې زه داسې د موبایل نه ډیلیټ کړم ډېره مهرباني